رحمان ولی خواري کښت دی. د 2 بچو ښځې او ځان ته د اختر سودا اخیستو دپاره بازار ته راغلی دی. بچو ته جامې، پیزار، نکریزې، بنګړي او د اختر دپاره نور څیزونه غوښتي. خو رحمان ولی 800 روپۍ د ورځې دیاړي کوي. وایي چې د بچو دغه ضرورتونه به پوره نه کړی شي. زمونږ د وس لاندې نه دی. د جامو ریکویسټ کوي، د پیزار ریکویسټ کوي، د خوراک دا بنیادي څیزونه دي. نو مده چې دا یو ډېر خطیر رقم غواړي. مهنګایي ده په ملک کې، غریب سړي سره دومره پیسې د کم ځای نه راشي چې په بچو باندې ولګي. د رحمان ولی په څیر ګڼ شمېر خلک په دې بازار کې ګرځي. دکانداران وایي په بازار کې ډېر رش دی، خو د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی. په دې کې ډېر لږ خلک سودا اخلي او اکثر له د ګرانۍ د وجې بغیر د څه اخیستو واپس لاړ شي. 30% ته مطلب چې اوس سوچو کا چې یو دکاندار به 1 لک روپۍ دی ورځو کې دکانداري کوله، نو اوس 30,000 هم نشي کولی. نړیوالې مالیاتي ادارې او څیړونکي وایي پاکستان په اقتصادي توګه په مشکلاتو کې ګیر دی. په هیواد کې په ګرانۍ، بېروزګارۍ او غربت کې اضافه شوې ده. د ورلډ بانک د کال 2023 رپورټ تر مخه په پاکستان کې 95 میلیونه خلک د غربت ښکار دي، چې پکې 12.5 میلیونه خلک د غربت د کرښې لاندې ژوند تیروي. دې ترڅنګ 5.6 میلیونه خلک بېروزګاره دي. د غربت ښکار خلکو ترڅنګ د منځنۍ طبقې یا میډل کلاس خلک هم ګیله کوي چې دوی د کاروبارونو خرابېدو له وجې په دې اختر کې د سودا خریدارۍ یا د اخیستو توان کم شوی دی. چې روزګارو بیخي په ځای ولاړ دي. مخکې هم بچو له 100 روپۍ جوړې کپړې کولې سي او جوړه نیم والا والو کوام غوښته کوام نه غوښته داغلي دومره هر تاریخ پر ګراني راغلی ده او روزګارو بیخي په ځای ولاړ. مخکې هم د 50,000 لک روپو شاپینګ والا کول، اوس 10,000 به دغه رینج کول نه زیات شي رینج کول. رحمان ولی بچو ته د ارزانې سودا اخیستو دپاره ډېر دوکانونه وکتل، خو دکاندار ورته د ماشومې لور د یوې جوړې جامو قیمت 1800 روپۍ وویل، کوم چې هغه د 800 روپۍ د ورځې مزدورۍ په پیسو کې نشي اخیستی. اوس په تک لاس پر خامخا د دې پیسې موږ سره نه برابرېږي. د پاکستان شماریاتو اداره وایي د جنورۍ په میاشت کې د ګرانۍ کچه 28% وه او د فروری میاشت کې دغه کچه 4.5% وه. دکانداران او اخیستونکي وایي د اختر مخې ته د څیزونو قیمتونه سیوا شوي دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.